بسم الله الرحمن الرحیم. 25مه ورځ د ابوذر رضی الله عنه د کیسې دریمه برخه. موضوع: اوس ولاړ شه، کله چې ځواکمن شو بیا راشه. ابوذر رضی الله عنه فرمایي: زه له دې امله ډیر سخت خفه شوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل څنګ کې د پاتې کېدو اجازه رانه کړه. کله چې زما غصې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پام شو، هغه لامل یې راته بیان کړ چې زه باید خپل کلي ته ولاړ شم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل: لکه څرنګه چې ته هم وینې، اسلام نوی د خپرېدو په حال کې دی. اوس مو شمېر ډېر کم دی. ته خپل کلي ته ولاړ شه او زموږ د ځواکمنتیا د خبر له اورېدو سره سم بیرته راوګرځه. زموږ ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق و. زما خیر یې غوښتی چې دا ډول خبره یې وکړه. له خپلو مسلمانو ورونو سره مې مخشه وکړه او خپل کلي ته ولاړم. طبیعي خبره ده چې په خپل کلي کې وزګار کینه ناستم. له نږدې خپلوانو مې پیل وکړ او هر څوک مې چې پیژندل، هغوی ته مې د اسلام په اړه وویل. شپه ورځ مې هڅه کول او خلکو ته د اسلام د دین د بیانولو لپاره نه آرام وم. په لنډ وخت کې زموږ د کلي د مسلمانانو شمېر زیات شو. ما هم په دې موده کې په پوره مینه او لیوالتیا سره د اسلام د ځواکمنتیا شیبې شمارلې او راتلونکي خبرونو ته مې غوږ نیولی و. په پای کې ورځ هغه خبره ورسېدی چې زه یې په تمه وم. له خوشحالۍ څخه په ځان نه پوهېدم. له هر چا مخکې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او خپلو مسلمانو ورونو حضور ته ولاړم.